دوستانو په څنګه کې دا کومه ویډیو درته ښکاري د دې جنۍ په اړه باندې مکمل حقیقت وګورئ. دې جنۍ سره یو کاري څه کړي دي، یو جیلي پیر څه ورسره کړي دي، هغه څه ورته ویلي دي، کوم ډیمانډونه یې ځینې کړي دي. د څو ورځو راهیسه دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې ګرځي، خو تر اوسه پورې هېڅ حقیقت هم نه دی معلوم سوی. نو د دغې جنۍ د خپلې خولې نه به اورو چې له دې سره جیلي پیر څه کړي دي. نو راځئ دوستانو مکمل ویډیو را سره وګورئ، د جنۍ له خولې نه مکمله بیان واورو. چې دی نو دغه دی نو بیا وی جنات ته درستو ما خو یې ما نه دا ډیمانډ کړی دی چې ما سره به غاړه ملاوي او وی چې دی نو ما سره به غاړه قاري تاسو ته وي قاري وي جنات یې ما ته وي زه به ښځې سره بیا نه ملاوي ژوند درې ورځې او یې دغه دی او یې تا ته چې دېر شو نو ته به ورته سینه ورکې بیا جنات ته خو الله دې داسې وشرموي چې د دنیا تماشه شي. ما سره یې دا غلط حرکتونه کړي دي تر دې پورې چې صفا هم درته شونډې رانه ایستې دي، غاړه یې را سره ملو کړې ده او ریکارډ هم شوی دی. ما ورته وویل زه خو درنه یارېدم یې تا ما نه شونډه نه ایستلسې نو دا څه شوي خورې څه واقعه شوې وه؟ دا داسې چلو چې دغه دی مونږ په سر غونډړ راتلو نو او لکه رونو پلار چې دی لکه دم ته یې بوتلو که نه نو چې دم ته یې بوتلو لکه اول یې استاد یې راواستولو شاګرد دی نو هغه ته ویډیو کال یې ورته وکړو نو ته یې دې ته مخ څرګند کړی نو هغه ما مخ رونو درته وایي چې مخ ورته څرګند کړه لکه بس لکه ته یې ووایي چې مخ دې ته څرګند کړی په ویډیو کال یې ورته دې کاري ستا رونو ته ووایي چې دې ته مخ څرګند کړه نو چې مخ یې راته څرګند کړو نو ما مخ ته یې کتل چې ما مخ ته یې نه کتل لکه ما اول مخ څرګندولو نه او چې مخ یې څرګند کړو نو بیا ما مخ ته نه کتل لکه فونټ راتاول بیا ورته یې دال ته راولی نو چې هلته یې بیا بوتلم نو هلته کې چې دی نو ما به راکتلې ما ته ګوره بسترګې لکه مطلب ما ته ګوره نو بس هغه ړومبي دم نو بیا دی چې دی نو په غلط دغه باندې شروع شوی بیا چې دی نو بس چې ما ورور به ته رینګ وکړو نو لکه ما ورور به ته په سر دی به چې موبایل ورته ویر کړه نو خلک بس دم اچوي نو ده به وي السلام علیکم څنګه ښایي دا چل هغه چل لکه غلطې خبرې به دا خبره دوی پورې راغله چې ما سره جنات کار کوي د یو خورکۍ ویډیو شیر کوم د هغې خبرې چې هغه ځان ته خو په نامه باندې قاري وایي خو زه به ورته یم چې دا قاري نه دی دا شیطان دی د قاري په جامه کې شیطان ناست دی چې هغه دم له راغلی او هغې ته په بد نظر کتلي د هغې خبرې تاسو سره شریکو بیا به په قاري ورځو. دغه خورکۍ د خورۍ څنګه دا څه شوي خورې څه واقعه شوې وه؟ دا داسې چلو چې دغه دی مونږ په سر غونډړ راتلو نو او لکه رونو پلار چې دی لکه دم ته یې بوتلو که نه نو چې دم ته یې بوتلو لکه اول یې استاد یې راواستولو شاګرد دی نو هغه ته ویډیو کال یې ورته وکړو نو ته یې دې ته مخ څرګند کړی نو هغه ما مخ رونو درته وایي چې مخ ورته څرګند کړه لکه بس لکه ته یې ووایي چې مخ دې ته څرګند کړی په ویډیو کال یې ورته دې کاري ستا رونو ته ووایي چې دې ته مخ څرګند کړه نو چې مخ یې راته څرګند کړو نو ما مخ ته یې کتل چې ما مخ ته یې نه کتل لکه ما اول مخ څرګندولو نه او چې مخ یې څرګند کړو نو بیا ما مخ ته نه کتل لکه فونټ راتاول بیا ورته یې دال ته راولی نو چې هلته یې بیا بوتلم نو هلته کې چې دی نو ما به راکتلې ما ته ګوره بسترګې لکه مطلب ما ته ګوره نو بس هغه ړومبي دم نو بیا دی چې دی نو په غلط دغه باندې شروع شوی بیا چې دی نو بس چې ما ورور به ته رینګ وکړو نو لکه ما ورور به ته په سر دی به چې موبایل ورته ویر کړه نو خلک بس دم اچوي نو ده به وي السلام علیکم څنګه ښایي دا چل هغه چل لکه غلطې خبرې به دا خبره دوی پورې راغله چې ما سره جنات کار کوي لکه جناتو خبرې بیا شروع کړي نو چې جناتو خبرې شروع کړي نو بیا وی دغه دی ما سره جنات کار کوي نو ما ورته چې ما ته مې یو جنات راکړه لکه پاچال کې راوستم لکه مونږ خو دومره نه پوهېدو لکه بس ما وروڼو ته یې چې په دې دا چل هغه چل ما باندې هېڅ چل هم نشته نه تعویذات شته نه جادو شته نه جنات شته هېڅ هم نشي سمدمه یم نو چې دی نو دغه دی نو بیا وی جنات ته درستو ما خو یې ما نه دا ډیمانډ کړی دی چې ما سره به غاړه ملاوي او وی چې دی نو ما سره به یې غاړه قاري تاسو ته وي قاري وي جنات یې ما ته یې وي زه به ښځې سره بیا نه ملاوي ژوند درې ورځې او یې دغه دی او یې تا ته چې دېر شو نو ته به ورته سینه ورکې بیا جنات ته نو ما ورته کو په دې دغې راستې ما ته ډوراستو ما نو ما وروڼو په جناتو سم یقین راوړی ټولو ای د خدا ناشنا خبرې ښکارې دي ای دومره پوهېدلم نه نو لکه ای وی چې بس څه دی نو د استاد دی د ما خبره بیا کله منله نو چې دی نو ما په خبره خو چاول نه اعتبار یقین هم نه کول چې زه کله ورته دا غلط دی نه یې څه چلې کړی دی
نو زه بیا سوی هم دا خو بس چې دی نو بس بیا ما ته خپل خاوند خو ډاډ راکوي بس چې تا سره څوک غلط دا کوي ما ته زه پوه شوم د ما کار خو واده نه دی شوی نکاح دی شوی او جی واده نه دی شوی بیا د خاوند ته ووي نو بس چې خاوند ته مې ووي هغه وی چې زه پوه شوم د ما کار پوه شو تا ته څه ویلي دي نو ما ورته وویل چې جنات خبره شو نو ته بس ما ورته زه دا دغه لکه مطلب نه کومه بیا یې راته وی چې ته به تعویض وباسې غاړې نه هغه پټ کې بالښت لاندې چې هغه ته پټ کې زه نو ما ورته رینګو کړو چې په دې تعویضان دي نو زه روڼو بوتلم نو ما بیا روڼو ته څه ویلی وې او ده خو زه په خپلو خبرو کې دغه کړي وم لکه ما خو ته خو پته نه وه دی غلط دی مونږ خو سمدم ته ورته لاړو ول نه په غلط ده خو ورته نه ولاړ نو ده چې دی نو دغه دی نو ورته نو ما نای ته یې ویې چې په ده ما دغه دی نو ما ته یې ویې چې ښځه مې مور که راستول نو زه یې کمرې ته بوتلم تاسو ریکارډونه واورئ په خپله خوله هر څه ویلي دي چې مور ښځه یې چې دی نو مور که راواستوله او زه یې کمرې ته بوتلم نو ما سره غلط حرکتونه وکړل نو زه ته بیا چې دی ډایرکټ راووتم کمرې نه نو بیا یې راته ویې چې تا خو ما ته صحیح غاړه م رانه که او دا چلم دې راسره صحیح صحیح ونه کړو دا چلم دې راسره صحیح صحیح ونه کړو نو بیا خو زه پوه شوم چې لکه مطلب دی خاوند د برکته زه پوه شوم او دومره ډاډ شکر دی ما ته میلاو شو او دومره لکه مطلب زه پوه شوم چې دی دومره غلط دی دا د دین جامه دی شرمولی دی د دین پټکی دی شرمولی دی په غلط نیت باندې او دوه جینکۍ نورې دي نو هغوی ته به یې وي چې ما ورسره خبرې بس کړې نو هغوی ته به وي چې په دې چکو لګوئ په دې چونډیو لګوئ تصویر ترې راته راواستوئ غلط غلط خبرې به یې ورته کولې هم ستاسو خپل رشدارو کې دي او خو لکه مونږ داسې ډېره خپل نه کېږي خو لکه ای سره نور دغه نه خو صرف چې دم باره کوي خو هم پته نه وه خو لکه بس مونږ سره څه دغه نشته تعلق معلق نو چې دی نو دغه دی نو لکه دو ما ته وی چې ما هغوی ته داسې ووي نو بیا وی ما سره بزر جنات دی بیا هغه ما ته چې ما د دې سترګې خوښې دي ما دې خوله خوښه ده نو یې کو ته ما سره خبرې نه کوې نو چې دی نو زه به بیا به ته هغه جنات تنګی که نه یرولې تکلیف به وي در کوي جنات باندې یرول وی بیا به تا هغه تنګی وي ما سره ته خبرې کوو هغه تا خوله خوښه ده تا خنده یې خوښه ده که نه دروغ و مروغ و هېڅ جنات مو سره نشته دی نو یې بس به زه اوس سوځم او دا چل دی زه به تا پلار ته ویم او دا چل به وکړم دا چل به وکړم که نه بیا ورته یو ویډیو دی ورسته ما ورته وی چې ته لکه دې نه ویډیو که چې دا څنګه نو ویډیو ورته ویل زه به فیسبوک ته ورکړم دا چل دی هغه چل دی بس لکه یرول یم نو دغه دی نو اوس شکر دی چې دی نو هېڅ چاره مې په سترګو کې یرم سره نه راځي خاوند راسره ډاډه ایستی دی نه مې د خپل پلار مې چې په غلطۍ هغه نه مې یره نه کېږي شکر دی دا خو لا نور خلک خو پرېږده نو دا استاد غلط دی او چې دی نو دغه دی ما ته داسې غلط حرکتونه کړي دي زه به اوس هم یم زه بیا هم یم قرآن پاک ته خبره لړه پوهېږم هم درته یم چې دا غلط حرکتونه یې ما ته کړي دي او ما د خو پته نه وه چې دی په غلط دی زه خو دم ته لاړم غلط کار د خو ته نه هم لاړه چې د په لومبي ځل ما ته ویل چې ما ته ګوره سترګې راته سترګې ټومبلې وې نیغې رات کتل دم چې څوک اچوي داسې کوي دم چې څوک اچوي مخ څرګندوي چاته مخ یې څرګند که وي مخ څرګند که دی ته وي مخ ورته څرګند کوي او چې دی نو دغه دی پته نشته چې څو کسانو په ده دله باندې دوکه شوي بړوا دله باندې پلیت باندې ما خو دړه نه شي ریښي چې نور څوک پې داسې دوکه نه شي نو الله دې داسې وشرموي په شرمونو دې وشرموي شکر دی ما زندګي خو الله بچ که خو الله دې داسې وشرموي چې د دنیا تماشه شي ما سره دا د غلط حرکتونه کړي دي تر دې پورې چې صفا هم درته شونډې رانه ایستې دي غاړه یې را سره میلاو کړې ده او ریکارډینګ شوی دی یې ما ورته وویل زه خو دنې یارېدم یې تا ما نه څونه نه ایستله سینو لکه ما د دومره چلته پورته خو نه ومه نو خو بس شکر دی اوس پوه شمه او چې دی نو دغه دی نو اوس مې دړ نه شي ریښېږي چې دومره غلط وي او دا ما دا رونه ټولې په جناتو باندې راړولو چې جنات داسې و جنات لاړو جنات رالو بېګا مې درکته رستولو دا چل دی هغه چل دی زما هم په دنیا خورې یریږم اوس به دې دله دا جنات زه پاسوم ستا بدل به تې ظالم او دې دنیا ته به ښیم ښکاره کوم به که زما پکې سر هم ځي دې به دله زه دنیا ته ښکاره کوم چې دغه شیطان دی سم پرتوک کمیس دې وباسه یا مونږ دړه نه شي ریښېږي او چې دی نو دغه دی داسې کار خو څوک نه کوي مونږ خو لکه وروڼو خو زه دم ته بوتلو ما دې دپاره خو یې نه هم بوتلي چې دی نو داسې غلط دهو کړي چې ابوذر جنات یې بانه کړو چې وایي نوم ته ګورئ ای بانه کړو چې دغه دی یی دی یی چې ما داسې خوښ دی ما دې داسې خوښ دی غونډ غول دي دروغ دي نه جنات شته نه جنات چې دی چاته خبرونه وړي راړي په خپله خوله یې ویلي دي غول خوري هسې او چې دی نو دغه دی دا کس نه خبرېږي هغه کس نه خبرېږي هسې هم په دغه کې راولو دا غونډ ډوک پوک دي نه چې دی نو د سړو دم منو ښځې دم اچوي سړي دم اچوي ټول دې دا واوري چې څوک پوهېږي څوک غیرتمن نو سړو د خپله لوڼه خویندې مه بوځئ هغه چې دی نو صحیح نه دي دا پټکې هسې شرمولې دي
او چې څوک سم وي نه په ښځو دمونه نه اچوي چې څوک سم نه وي ای به په ښځو دمونه اچوي ستا خاوند خو خپل هم قاري دی که نه او جي نو ده ته یې ولې نه بوتلی چې ده دم کړی وي نو لکه هغه ته چې دی نو دا دمګرې چې هوښیارتۍ دی ډېر ښه دی ډېر صفت یې ورته وکړه که نه ستا خاوند سره پیریان نشته ځکه او ما خاوند سره هغوی خو په هغوی ته خو سم په پیریانو یقین راوستی چې جنات داسې جنات هغسې پوره دغه یې ورته کړی هغه داسې غونډ ځان خوا راړولی و چې ما خبر بیا کله چا اورېده چې دی به لړل داسې کیسې به یې ورته را شروع کیسه مې د زلیخې د یوسف کیسه به یې ورته شروع کړې وه قدرمندو اکثر زیاتر خلک زما خلاف وي چې ته په چا پرده نه راچې او په کمنټو کې دغه هم وایي چې په انسان یو پرده راواچو الله به در باندې یو یا پردې راواچي زه نن هم درته ویم بیا یم ویم مخکې مې هم ویلي چې دا خلک د پردې لایق نه دي دا نه پیران دي او نه عالمان دي نه قاریان دي دی د تصوف نوم ته هم نقصان رسي دي د پیر پاک نامې ته هم نقصان رسي دي د عالم پاک پګړي ته هم نقصان رسي دا شیطانان دي دا ډاکوان دي خو دوی حولیه داسې جوړه کړي چې موته دوکه کړي اوس دی والله علم چې پټۍ سپاره به هم ویلي که نه خو ځان قاري ثابتې چې قاري یم بیا دا محترم هم قاري دی او دا د ده کور ودانې و د دوی نکاح شوي خو واده نه دی شوی دا غریب د 3 میاشتو نه رابطو کړو چې شاید صاحب که دا حقیقت د دنیا ته ښکاره نه کړو نو دومره مایوسه شوی یم چې ځان ولم ملک ته پښتو دی د ده مخ ښودی نه شو ځکه دا دنیا د دی به هم ژوند کوي د سره به خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر د شکر الحمدلله شکر تاسو خپل هم قاري یم الحمدلله کاري یم جی بالکل څومره درجه کې زه ما حفظ کولو جی ما چې دی 27 سپارې 2 ورکې 3 سپارې پاتې وي جی خو چې کله دی جنیز دی خبره نه زه خبر کړم والله چې د علم نه مړه تور شو ځکه چې هغه خپل هم چې ظالم یم ما لوی لوی ګیره یم ما خپل هم لیدلی دی او په حقیقت کې دې څه نه هم دی نه دی خبر زه ما په ځان باندې دروغ به پیریان راوستي وو ما زه چې لاړم ما ورته ما په خېټه کې درد دا چل ما ته تا کلمې غوټه شوې حالان کې هېڅ هم نشته دی ما باندې څه چل نشته او په جنۍ باندې چې دی ما الټراساونډ ګردو کې زخم و د پیریان دی جنات دی پلانکې دی ډنګلې دی حقیقت کې هېڅ هم نشته دی خو ما نه علم توس اراده شته دی نه مې حفظ ته اراده شته په څه وجه باندې په دې وجه باندې چې عالمان داسې دي نو زه یم چې که زه عالم شم سبا زه هم داسې کیدی شي چې په کتابونو کې دا ښي خلکو ته به دوی به دا زده کړي وي زه به درته یو خبر وکړم ورو زه دا پروګرامونه دې له نه کوم چې خلک د علم نه نفرت کړي چې خلک د بچی نه عالم کوي نه قاري کوي او نه دا خلک عالمان دي دا خلک خو پټکي په سر کې دا شیطانان دي دا ستا غلطه فیصله ده چې ته په 28مه سپاره کې حفظ پرېږدې چېرې دا به ښي عالمان هم د دې شي خلاف دي خو د هغې مجبوري ده په جومات کې د عالم سړي څومره تنخواه تا ته پته شته چې کله عالم شي هغه ورځ دا مخامخ ځای چې ګورې د ایراب په دې ځای د شپې څه ټایم مسلمانه 9 بجې موږ راتللو یو قاري را روان و ما ته تپوس وکړو چې تنخواه دې څومره ده وایي 3000 نو 3-4 زره د قاري تنخواه یي هغه هم مجبوره یي ډاډه خبرې نشي کولی په جومات کې په کوم ځای کې عملیاتو والي هغه قاري کې د ځمکې اسمان پر دغه شیطانان دي خپل علم کوه او نه دی دا خلک د دې پروګرام نه مقصد علي چې بچې د علم نه پاتې کی چېرې دنه به دا جوړي نه قاریان عالمان خپل هم د دې شي خلاف دي قاریان عالمان دا شی نه کې دا پکې یو نیم شیطان شي مخکې وایه زمونږ خپل استادان دي او والله که تعویض منې غیي چې کله د غاړه ته تعویض واچولو تا نه د الله هغه دغه اوچت شو تا په تعویض باندې د بهر رالو دغه پرې رالو دغه تعویض کې د صورتونه لیکلي تعویضونه ما کتلي وو هغه تعویضونه د لیټرین ته وړي تا ته زه یو قرآن مجید در کوم ته په 20 کپړو کې بند کړې لیټرین ته وړي نه وړي که نه ته ته څنګه د قرآن آیات د قرآن آیات صورت پکې لیکلی صورت مزمل لیکلی صورت جن لیکلی ما سره شته دی کور کې دی را سره هغه چې د هغه موږ د لیټرین ته هم بیا اجازه ورکړي لیټرین ته یې وړه قرآن ویله نه وړه بیا لیټرین ته بدن هم ناپاکه شي چې غاړې بدن هم ناپاکه شي هر قسمه که چې د دې بیا اجازه ته ورکړی صرف دې دپاره خپلو پیسو دپاره وایي زه مدرسه جوړوم موږ نه پیسې م اخېستې دي 2000-3000 زه مدرسه جوړوم وروڼو ته هم دې ووایه چې دغه د ما سره مدد وکړي موږ چې خېشو کې مدرسه جوړوم اوس هم جینۍ په جال کې ګیره کړې اوس هم جینۍ موږ لا خبر کړی نه دی چې د عوام ته دا ښکاره شي که نه چې هر سړی ته د علم مه ګڼئ ګیرې ته او پټکي ته او دغه ته مه ګورئ حقیقت وروسته بل څه دی که ته یې چې په تا جنات دي د قرآن آیاتونه ویه په ځانه چوف که زه په مدرسه کې پاته شوم خلک چې مدرسو کې ډېر پیریان او جنات پلانکې ډنګلې شکر الحمدلله اوسه پورې مونږ قرآن ته ناست یو ما ته د نوکسر عمره د جن نه یو تکلیف نه دی رارسلی جن چاته تکلیف نه ورکوي په قرآن کې نه دي راغلي ها جادو راغلی د علاج راغلی د څلور کل راغلی دپاره
چې دا په ځان چوف که نبي علیه السلام لکه چې دا په ځان باندې چوف کو به تا نه به چې جادو سره چوت شي دا دی ځان ته چې دی دغه کړجن کو ته دا کم چې دی علم دا زده کې دی کې چې دی داسې د خبرې دي که نه چې په غسل کې هغه څښه اوبو باندې به ته الله نومونه لیکي او په دا ډېره غلط خبرې دي که راځي عملي صحیح دغه ته جادو زده کې دغه زده کې د ایمان ایمان لړو جادوګر خو بېایمانه ټول بېایمانه دي که بېایمانه نه وای نن به دماغ دغه سره موږ ته دښمني جوړېږي زما او ستا عزتونو تغلري د تور سرو ټول دغه حساب دی چې کوم تعویضونه او دا دغه کوي تعویضونه نشته دی تعویضونه چې څوک چې دا تعویضونه په اسلام کې شته نو بیا چې دی دا لیټرین ته څنګه ځي ته قرآن بیا لیټرین ته ویل نه وړې که ته تعویض وړې